صراط الذين أنعمت عليهم لار داغ کسانو چی نعمت کرے دیتا پاگوی. داوس وضاحت دا صراط مستقیم دی، یعنی ما تا اوخایا لار نیغا. تفسیر وز داری چی دا صراط مستقیم کم یو دی، نو دیزی کی تفسیرو شو دا بدل دے داگین صراط الذین انعمت علیہم، لار داغ کسانو چی تا پی انعام کرے دے، او اللہ انعام پا گمراہانو نکی. وز دا سوک دی نو قرآن کی وضاحت ما تا استوئی کنا، او اصول التفسیر کم درسون چی ما شروع کری سوک چاگاوری اتا بدی پتا بیا لگی. تا قرآن دا تفسیر یو طریقہ دارے چی تا قرآن تفسیرو کی پا قرآن سرا. وز دل تراک الصراط الذین انعمت علیہم، انعمت علیہم سوک دیارا دا قرآن کشتی. سورة النساء کی اللہ ہوئی ومن یطع اللہ والرسول، چاچر اللہ ومنلا او دا اللہ دا رسول ومنلا فاولائک مع الذین انعم اللہ علیہم، نو دے با داگا خلقو سری چا اللہ پی انعام کردے. اگا اللہ چی پی انعام کردے داگا سوک دی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء رشتینی شہیدان نیکان خلق. نو دیز کی جتا کم لار گواری دا دا چا لار گواری؟ دا انبیاء دا نیکانو دا شہیدانو دا رشتینو خلقو لار گواری، چی اللہ ما تردوی لارو خواہ. دلتے و فائدہ آگه دا چی دی کی تسلی پرتا دا مؤمن دا پارا. تداوی کنی یا اللہ ما تا نیغ لارو خواہ، کی دیشو پا دی نیغ لار بانی تا یوازی پا کیلی کی و پا ملک و پا علاقہ کی دیشی کنیشی کی دی کی دیشی. نو تسلی تا تا ملاو شوا چی انعمت علیہم، نانا نور خلقون پا دی لار تیر شوی دی و تیریگی و تیریگی با تا یوازی نی پا دی لار نور استا ملگریشتی. نو دا سوچ و دا فکر خبر ندا چا خدا خو بزی یوازی شما کزا حق تابداری شروع کم، نا اس خبر ندا. دا سا وقت پوری انسان بانی تکلیفی او بیا راحت ہے. صراط الذین انعمت علیہم، لار داگا کسانو چی پی انعام کرے دے. دا انعام پچا شوے دے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، چی نا غضب کڑے شوے دے پاگوی او نا گمراہان دی. خیست ترجمہ دار رکم چی ما اکڑا، لیکن چی باز ترجمہ کے غیر المغضوب علیہم نلار داگا کسانو چی غضب پکڑے شوے ولا الضالین او نا گمراہان. ذکر چی دلتا دا صفت داگا کسانو دے چی کم بانی انعام شوے دے، یعنی یا اللہ ما تا لارو خایا کم لار نیغ لار، لار دا چا چی تا پی انعام کردے، چی تا پی انعام کردے او پاگوی غضب ندے شوے او اگوی گمراہان ندی. نو دام دا انعمت علیہم وضاحت. صراط الذین انعمت علیہم، لار داغ کسانو چی نعمت کردے دیتا پاگوی غیر المغضوب علیہم، چی نا غضب کردے شوے دے پاگوی ولا الضالین او نا گمراہان دی یا او نا بیلار دی. ترجمہ کی کل سڑے الفاظ بدلو در بدلو لمشی چی معنی یوئی اس خبر ندا، کہ اس کے سوک ترجمہ زمانگ نووری دیدی سی وی بل علم نوری دیلی اگب کی ٹکینیم بدل وی اس خبر ندا. خوچی مراد او معنم اقی کم چی دا اللہ دی کلام اغیی. لار دا کسانو چی تا پی انعام کرے دے او پاگوی غضب ندے شوے او اگوی گمراہان ندی. و دیس کی گرے فائدر تا ذکر کم انعمتا، انعام چا کرے دے اللہ کرے، اللہ ذکر کو انعمتا تا پی کرے.
مغضوب علیہم غضب پکڑے شوے دے. فاعل ذکر شو چا پکڑے دے؟ ذکر شو نا غضب کڑے شوے دے اللہ ذکر نکو. دا ادب دا پارا دا غضب پچا کڑے سو کو دا غضب کی دے اللہ کو دا غضب کی خودل تے ذکر نکو اللہ دیتوی ادبا دے ادب دے دا اللہ سر چین یا اللہ انعام تا کڑے دے او آغا خلق پاگوی غضب ندے کڑے شوے بیلتا اللہ ذکر نکو چی اللہ پہ غضب ندے کڑے نو دا ادب دے دا اللہ سرا دا سدے ادب دے. ہاں دا سوک دی نو جمہور المفسرین دا امت چی سمر مفسرین بلکہ نجدی دا چی اجماع پی اگوی دا ہوئی چی دا غضب چی بچا بانی شوے دے دا یہود دی گمراہان سوک دی نصارا دی. دی دا پار یو حدیثم پیش کئی بعض علماء صحیح کئی و بعض بگسان سے خبری کئی امام احمد راوڑے دے وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی چی المغضوب علیہم و اشار الى الیہود اگا غضب چی پکڑے شوے دے اگا آگا دی اشارہ یہود توکڑا والضالون هم النصارى او گمراہان چی کم دی اگا نصارہ دی اشارہ اگوی توکڑا. خو قرآن کی دا خبرشتی لکہ اللہ دا یہود بارکی وی من لعنہ اللہ وغضب علیہ اللہ پا اگوی لعنت ویلے دے او اللہ تا بغضب کی دے او دا یہود سر اکثر دا خبر ذکر کی گی چی اللہ تا بغضب کی دے او دا نصاراو سر دا گمراہی دا خبر ذکر کی قد ضلوا من قبل اللہ وی وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اللہ وی دوی دا مخینا گمراہو پخپلم گمراہو نورم گمراہان کو. خدا کتغوالی چی دوی کے مرض سو لکہ دا خبر خود عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن مسعود او نور صحابہ کرامنو نقل دے چی اغوم وی مغضوب علیہم یہود دی او الضالین چی دا نصارا دی. خدوی کی مرض سو مرض داو یہود سر علم و عمل نو دا اللہ دا غضب حق دار دی. دا نصاراو سر عمل و علم نو گمراہان دی ذکر چی چا سر چی علم نئی او عمل کئی نو اکثر عمل سی غلطی او چی علم و سر و عمل نکئی نو دے حقدار دی چی دیتا اللہ پا غضب کیش. مسئلہ دلتا دانے دا چی منگ دیتا ڈڑا ولگو چی یارا بس دلتا مراد یہود دی و نصارا دیونا دلتا مراد ہر اگا سوک شو چی یا اللہ ما وسعت دا آگا چا دلارینا چی اگوی سر علمی او عمل و سر نئی او یا ور سر علم نئی عملی او آگا غلطی. جاخم دری دو قصون جوڑی چی علم کل گمراہ شی امت تباو برباد شی او جاہلان پیران مریدان چی علم وسرنی و عمل وسری دویم امت تباو برباد کی. دو خبرو دلا سکی سورانا دا علم چی کل پا علم عمل ونکی او آغا عابد چی آغا جاہل لے دخپلو عبادات وطن پتا نشتی نو پا دین کی نوی مسئلی رو باسی. او دا پیران مریدان چی کنا دا پیری مریدی چی کئی دا پا دقی کی رازی دوی سر علم نئی او اعمالو لے زور ورکڑے او دغا اذکار دی او ٹوپون دی او کرنٹون دی او پا جماعتونو کی گڑے دی دیتا دوی عبادت ہوئی گرے. ابرز میں یہ ویڈیو کتا ٹول ناستی او صادری پزار را چوری دی او ہر یو صادر کی دن نغاپی تا نو اس کا بدوی دی ردو کو ویداو یہ وابی را پیدا شوئے دے بمانگے ردو کو او دو نمانی ہوئی بزرگان نمانی دا بزرگان دی جگہ پی کتر بانی دا بزرگان منی نو دا خوکت قیامت پوری دل دا بزرگ نمانم چی رسپی پیخے گئی اشرف المخلوقات انسان تو گرو دے رسپی پیخے گئی نو اگوی صادری پسان را چوری دی جمعاتی ڈکتے او غابی
او هغه یو صادر په ځان راچولی او څه ناشنا ناشنا اوازونه د دې سینې نه راوباسي او څوک ټوپونه وایي څوک ګړي دا عبادت دی ښه جومات ګوټ ونیسه یا په غر په څوکه کې یو ځای کې کښېنه او مثال کې 2 میاشتې 40 ورځې یا 4 میاشتې یا 1 کال یا 15 شپږ کاله دا چا سره مه میلاوېږه چا سره به تعلقات نه ساتي او دا خو په شریعت کې نشته دا رهبانیت نو اوس ګوره عبادت شتي مشکل څه دی علم نشتی نو چې علم نه و هغه عبادت هم په غلطه و که علم ورسره وی نو دته پته لګېدلی وی چې دا کوم کار چې زه کوم چې دا صحیح دی او که دا غلط دی پوه شوئ که نه نو په دې به اکتفا وکړو مسله پاتې شوه د آمین چې آمین ویلی کېږي او په څه طریقه به ویلی کېږي او څه معنی ده دغه به سبا ته پرېږدو او بیا به انشاءالله سوره فاتحه شروع کوو او ما تاسو ته وویلي چې زما طریقه دا ده چې اهمه خبره او مختصر چې موږ د الله په کلام باندې څه شو پوه اوس که یو سړی کیسه ډېرول غواړي نو کیسې خو چې څومره ته خبره اوږدېږي او ډېرې مسلې دي خو مقصد دا دی چې د الله د بندګان د الله په کلام پوه شي او زما امید دی چې په سوره فاتحه به تاسو ښه پوه شوي که نه یو پیر به ترجمه ووایو بیا چې کوم ملګری ویل غواړي هغه به ووایي بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ټول د کمال صفتونه خاص الله لره دي چې پالونکی د ټول عالم دی الرحمن الرحیم عام مهربان خاص رحم کونکی دی مالک یوم الدین اختیار من د ورځې د جزا دی ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تا لره بندگی کوو موږ او خاص تا نه مرسته غواړو اهدنا الصراط المستقیم وښایه موږ ته لاره نیغه صراط الذین انعمت علیهم لار داغه کسانو چې نعمت کړی دی تا په هغوی غیر المغضوب علیهم چې نه غضب کړی شوی دی په هغوی ولا الضالین او نه ګمراهان دي په دې به اکتفا وکړو انشاءالله سبا به بیا د امین د مسله دا ذکر کوو او مخکې به انشاءالله سوره بقره شروع کوو او که څوک اورول غواړي نو اورولی شي ما